کم سړی سهار او ماښام سهار ماښام واره دا کلمې وایي حسبي الله حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم واره سهار واره ماښام وایي د الله رسول فرمایي هر فکر چې خراب دی او هر پریشانی الله رب العزت د دې کلمو په خاطر لتالی رکی حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم د الله رسول فرمایي سهار وواره ماښام وواره وایا هر فکر چې ستا خراب دی پریشان الله بستا پریشانی لري کوي او عجب خبره دا ده د الله رسول فرمایي کداغه کلمې ته په صداقت سره وایي هم او که په صداقت نه که په رښتیا نیت سره وایي هم او که د دروغ په نیت باندې وایي هم د الله رسول فرمایي الله بستا هر غم ستا هر پریشانی چې دا غلي کوي څنګه حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت ورب العرش العظیم وواره سهار زه وایم الحمدلله وواره ماښام د الله رسول فرمایي کې په سچ وایي هم په رښتیا وایي هم او کې په درواغ وایي هم رښتیا خدا معنا پر دې خبرو زموږ ایمان دی موږ وایو درواغ دا معنا بس اسی توري دی ومویل ایمان مې نشته چې خدای خبر لا خبره دغه سي کني صحیح سره د الله رسول فرمایي په دواړو حال کې الله ستا د پریشانی د پاره دغه توري کافي کوي الله بستا پریشانی ستا غم او ستا مشکل چې دی اغلی څومره لوی خبره ده سهار ماښام سهار منځ باید به وایو اګه کور ته وایي په مسجد کې وایي ده دعا مخ کې وایي ده دعا باندې هر وخت وایي پروا نه لري او ماښام منځ باندې وایي ماښام منځ مخ کې وایي ماخستل منځ باندې وایي ماخستل منځ مخ کې وایي هیڅ پروا چې د اغه نه لري بالکل ته ویلې صحیح سلوک دا خبرم ختم شو